دویم حکمت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی حدیث کې علماء یو بلم لیکلی دي، هغه دا دی چې کله نیک عمل انسان په خپل زندگی کې کوي نو د نیک عمل خاصیت دا دی چې هغې لکه مقناطیس بل نیک عمل راکشي، بل نیک عمل راکشي، بل نیک عمل راکشي. چې کله د یو نیک عمل وکړي الله تعالی د دویم نیک عمل توفیق درکوي، چې دویم نیک عمل دی وکړي الله تعالی د دریم نیک عمل توفیق درکوي، چې څلورم دی وکړي الله تعالی د څلورم د پنځم توفیق درلرکوي. نیک عمل خپل ځان ته نیک اعمال راکشي. لکه یو سړی چې په ګناه کې رالی، یوه ګناه ځینې وسودستي یې دویمه ته شو کېږي، چې دویمه ځینې وسودستي یې دریمه ته شو کېږي، چې دریمه یې وکړه د څلورمه بیا دی په اخته. دغه رقم په نیک اعمال کې پیغمبر علیه السلام وایي که نن هر څومره کوچنی عمل ستا مخ له رالی در هغې مه تېرېږه، ځکه دا نیک عمل تاله بل نیک عمل راکشي. د صوفیه کرامو په اصطلاح کې نیک عمل چې د انسان د هغې سوچ و فکر د انسان دماغ له رالی، د دوی په اصطلاح کې دې ته وارد وایي. او د وارد عربي لفظ دی، د دې معنا ده د میلمه. او وارد هغه میلمه ته وایي چې د سړي کور ته راورسېږي. په عربي کې هغې ته وارد وایي چې د سړي کور له د شپې میلمه راسي. صوفیه کرامو لیکلي دي چې وارد او میلمه چې د سړي کور ته راسي، که چیرې د هغې میلمه په دې کور کې عزت وسي. تاسو زموږ په معاشره کې لیدلی دي چې د میلمه په کور کې عزت وسي، هغه میلمه دوباره بیا هغه کور له راسي. او چې کله د قدر او د نظر په عزت په نظر ورته کتل کېږي، هغه میلمه بیا راځي بیا راځي بیا راځي. لیکن که د میلمه سپکاوی او بې عزتي په دې کور کې وسي، بیا هغه میلمه پر دشتو پر کوڅه باندې شپه تېروي، د هغې کور طرف ته بیا ګوري لانه. دغه رقم نیک عمل چې د الله د طرفه د نیک عمل فکر چې ستا دماغ له رالی، دا وارد دی، دا میلمه الله را واستوی. او د دې میلمه قدر دا دی چې د دې میلمه په تقاضا باندې عمل کول. که چیرې ته د هغه نیک عمل په تقاضا باندې عمل وکې او د هغه میلمه د قدر وکې، هغه نیک عمل بیا راځي، هغه نیک عمل بیا راځي، هغه نیک عمل بیا راځي. د انسان زندگی بیا په نیکو اعمالو کې تېرېږي. لیکن که تا ده ته په سپک نظر وکتل چې دا نو څه عمل دی، او د هغې سپک نظر کتلو په خاطر دی هغه عمل په خپله زندگی کې نه راوستی او په هغې باندې د عمل نه وکړې، هغه عمل د سر ته نه ورسوی، بیا خو د هغه میلمه بې قدري وکړه. او د میلمه چې بې قدري وکړي بیا هغه میلمه نه راځي، بیا د سړي زندگی کې د سړي په دماغ کې د نیکو اعمالو فکر ختم سي. لکه الله تعالی قرآن کریم کې وایي کلا بل ران علی قلوبهم بما كانوا یکسبون. بیا خو د انسان پر زړه باندې ران راسي. ران قرآني لفظ دی. ران څه ته ویل کېږي؟ ران زنګ ته ویل کېږي. بیا د انسان زړه داسې زنګونه ونس، بیا د انسان زړه تک تورس، بیا د انسان زړه کې د نیکو اعمالو د راتللو، د نیکو اعمالو د فکر کولو، د ښو اعمالو د فکر او د وسوسې د راتللو او د هغې د سوچو د فکر سره هغه نیک عمل هغه زړه بیا ووځي. هغه زړه کې بیا دا صلاحیت نه وي چې په هغې کې بیا نیک عمل راسي. بیا چې هغې په کوم ځای کې نیکو بدې دی د بدو پر طرف ځغلي، چې پر کوم ځای باندې د الله فرمانبرداري او نافرمانی دی د نافرمانی پر طرف باندې ځغلي، چې په کوم ځای کې د ګناه او د ثواب عمل بیا غریب دا شور معلومیږي چې د ثواب عمل دغه دی، د ګناه عمل دا دی، بره د ده د اختیار وتلی د دی د ګناه پر عمل باندې ځغلي. ځکه علماو دا لیکلي دي چې په دې کې دویم حکمت دا دی چې دغه شی چې د الله تعالی د طرفه ستا فکر لرالی د نیک عمل په شکل باندې، دې ته په سپک نظر مه ګوره، دستي په دې عمل کوه. ځکه دا د الله تعالی د طرفه وارد دی، ستا کور ته میلمه راغلی دی او ستا دماغ او ستا عقل او ستا زړه د هغې میلمه د هغې کور دی. او په کور کې د میلمه قدر وکړه، چې قدر یې وکړي بیا به میلمه راځي، بیا به د زندگی په نیکو اعمالو کې تېرېږي. لیکن که د میلمه بې قدري وکړه، بیا میلمه هغه کور ته د بې قدرۍ کور ته میلمه نه ورله راځي. بعضې علماو لا دې کې بل حکمت هم لیکلی دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه سړي ته وایي لا تحقرن من المعروف شیئا، نیک عمل ته به په سپک نظر نه ګورې، ځکه د شیطان ظالم د انسان سره دشمنی او عداوت دی
هغې خپل عداوت په هر میدان کې د انسان سره سرته رسي. چې کله د انسان په دماغ کې نیک عمل راسي چې په دې به زه اوس عمل وکم، نو شیطان یې بره ورته سپک کي، بره یې ورته وځنډوي دننه سې سبا ته کي چې نن څه هله هله د سبا به یې وکې، سبا چې راورسېږي څه هله هله د بل سبا به یې وکې، بل سبا چې راورسېد څه هله هله د بل سبا به یې وکې. اخر زندگی دا حد ته ورسېږي چې په اوله ورځ کومه جذبه وه بیا هغه د کولو جذبه بیا نه وي. چې اوله پلا د نیک عمل د کولو کومه غوښتنه وه په زړه کې هغه غوښتنه نه وي پات. او ډېر ځله خو زه دا وایم چې د انسان زندگی د چې شي ډېر ځله دی سبا ته کوي چې سبا را رسېږي، سبا د ده په زندگی کې نه وي چې سبا را رسېږي. دی غریب در خارو لاندې پیغمبر علیه صلات وسلام وایي ډېر خلک د لمر ختو انتظار کوي چې لمر ورباندې راخېږي په شپه کې دی خارو ته ورسېږي. ډېر خلک د لمر لوېدلو انتظار کوي چې زما په زندگی کې به لمر لوېږي، لیکن چې لمر لوېږي دی غریب د لمر لوېدو څخه مخکې د خارو لاندې سوی. ځکه شیطان کوشش دا دی چې نیک عمل شاته کوي شاته کوي شاته کوي. نن په دې باره کې موږ مسلمانان هیڅ سنجیدګي نه لري. د هر سړي دا یقین دی چې مرګ دی آخرت دی، د هر سړي دا یقین دی چې قبر دی او قبر د ګناهګارانو دپاره د عذابونو یو خزانه ده. د هر سړي دا عقیده ده چې قبر له سړی باید چې ورځي نو د هغې څه مخکې سړي توبه هم کښلي او د ځانه سره یو څه توشه هم اخیستي. ځکه زه ډېر ځله دا وایم، حضرت ابوبکر وایي من دخل القبر بلا زاد، که بغیر د توبې او توشې ورننوتې دې قبر ته فکأنما رکب البحر بلا سفینة، لکه سړی چې په یو بې پایانه سمندر کې بې کښتۍ غوټس. زما په الله قسم دا د اوبو سمندر نه دی، دغه قبر توره کنده نه ده، دا د الله تعالی د عذابونو سمندر دی. هلته به داسې حالات بیا راځي چې ما لا عین رأت غوږو به نه وي، سترګو به نه وي لیدلي، او اذن سمعت غوږو به نه وي اورېدلي، ولا خطر علی قلب امرئ، انسان به د هغې فکر او تصور نه وي کړی. حضرت عایشې مبارکې به دا آیات وایي ټوله شپه به یې په ژړا کې تېروله. وبدا من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هلته به انسانان د داسې حالاتو سره مخامخي چې د هغې به دوی هېڅ تمه او امه او تمه په زندګي کې نه وي کړی چې دا څنګه حالات. نو ما درته ویل قبر دا د الله د عذابونو سمندر دی، بغیر د تیارۍ او بغیر د توبې او د توشې ورتلل دا د عذابونو په بې پایانه سمندر کې غوټه کېدل دي. لیکن هر سړی دا وایي چې یاره قبر تیاري غواړي، لیکن په دې باره کې د انسانانو سنجیدګي ډېره کم وي. د ننه سه سبا ته کوي غریب، د سبا سه بل سبا ته کوي د سبا، لیکن چې کله بل سبا را ورسېدی فلا یستطیعون توصیة، چې د عزراییل علیه السلام چمبه پر سړي باندې صاف وسي، په الله قسم سړي ته د وصیت موقع نه ورکړي. که ته په سفر کې بیا دا موقع نسته چې ته در کوره ورسېږي، که ته په کور کې د باندې د وتلو موقع بیا نسته، که ته ناستې د ولاړې اجازه نسته، که ته ولاړې د ناستې اجازه نسته. چې کله عزراییل علیه السلام را ورسېدی بیا سړی د هغې په ګناه ککړ دغسې په ګناه لړلی بغیر د توبې او د توشې دا قبر تور غوټه کوي. ځکه د شیطان مکر دا دی چې هغې د انسان سه نیک عمل ځنډوي. کله کله خو د دې عمل سپکوالی په دماغ کې ورکوي چې دا عمل ډېر کمزوری عمل دی، په دې به نو ستا کوم جنت په دې به ستا کومه بخښنه وي. او کله کله چې بنده هغه عمل نه پرېږدي، باره د هغه عمل ځنډ په دماغ کې ورکړي. د ننه سه سبا ته کوي، د بل سبا سه بل سبا ته کوي، د بل سبا سه بل سبا ته کوي. آخر هغه غریب په دغه سبا او بل سبا او بل سبا باندې د هغې عمل د کولو څخه محروم او بې نصیبه پاتې شي.